دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ دی. د اقوام متحده مطابق د اسرائیل حماس جنگ نه بعد د غزه په واپس جوړولو په اربونو ډالر لګي. د اتوار په ورځ اسرائیل او حماس ترمنځ معاهده وشوه، د امله یې 15 میاشتو جنگ ودرېدو. د کوم وجې نه غزه تباه شوه او میډل ایسټ کې کشیدګي زیاته کړه. په دې جنگ کې په اسرائیل کې 1200 کسان مړه شوي او د غزه وزارت صحت مطابق په غزه کې 40,000 کسان مړه شوي دي. د اقوام متحده مطابق د اسرائیل بمبارۍ په غزه کې 50 میلیونه ټنه ملبه جوړه شوې. د په صفایه کې به 20 کال لګي او 1.2 ارب ډالر خرچه به پرازي. په دې ملبه کې خطرناک مواد هم دي او انساني بقایات هم ورکه شامل دي. د غزه وزارت صحت مطابق 10,000 مړي اوس هم د دې ملبه لاندې دي. د اقوام متحده رپورټ مطابق په جنگ کې تباه شوي کورونو په جوړولو باندې به تقریبا د 2040 پورې ټایم لګي. په جنگ کې تقریبا 98% بلډینګونه تباه شوي. د شمیر 1,80,000 پورې ده. په جنگ کې 2,45,000 او 102 رهایشي یونټس تباه شوي او تقریبا 1.8 میلیونه خلک د هنګامي پناه محتاج دي. د جنوري 2024 پورې بنیادی ډنچې ته 13.5 ارب ډالر نقصان رسیدلی دی. په جنگ کې د اوبو 50% ذخایر پاتې شوي او کم از کم 88% د سړکونو نتورک تباه شوی دی. د غزه نیمه نه زیاته زرعي ځمکه تباه شوي. د اقوام متحده سټلایټ ډاټا دا ښایي چې باغونه، پټي او د سبزیو کرته ډیر تاوان رسیدلی دی. په جنگ کې تقریبا 15,000 څاروي هم مړه شوي. فلسطیني شمیر مطابق په جنگ کې 200 سرکاري دفترونه، 114 سکولونه او یونیورسيټي او 800 جماعتونه او 3 چرچونه تباه شوي دي. د امنسټي انټرنیشنل مطابق د غزه په مشرقي سرحد تقریبا 90% بلډینګونه تباه شوي دي. دا حجرې ټي وي ته د نستعلیق رپورټ و.